والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا بدي مباركة سلسلة شرح ددي منظومي روانوة جاغيت ولكي المنظومة الحائية، او دا باغا سلسله کی زمونگا یو کم دیرشم درس تے، نهیشتم نمبر درس تے. آخرنی درس کی منگا دا قبر دا عذاب مسئلہ ختم کردیو او بیا مسئلہ دا تکفیر شروع شیو. ناظم رحمه الله وی ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحه. او تکفیر مکوا، کافر موایا آغا چاہتا چی آغا منز والی یعنی قبلی والا مؤمنان مسلمانان وإن عصوا پا دیس حال کی چاگوی گناونا کی فكلهم يعصي وذو العرش يصفحه. طول گناونا کی او دا عرش خاون چی دا بخانه کی. نو وضاحت دی مسئلی شیو چی تکفیر ستوی او بیادا چی دا گناونو اقسام سودی بیادا مسئله بین شیو چی طول خو گناونا نکی، باز خلق تی مستثنا دی پا دی بندی خبر ولاړه فکلهم یعصی وذو العرش يصفح بياوي وذو العرش يصفح فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وذو العرش أو خاوند عرش أو خاوند عرش الله سبحانه وتعالى دي رب العرش العظيم. داغلوي عرش تخت چی اللہ پہ مستوی دے، اللہ پہ دا پاس دے، رب العالمین داغی مالک دے، داغ عظیم مخلوق، داغ عظیم مخلوق او داغ لوی مخلوق چاہیتا عرش ولکی. وذو العرش يصفحو مطلب دا چی دا گناونو نا بخانے کی خلقت. الصفح دا پاسل کی پاربی کی معنی دا بلغت کی الاعراض مخڑول دیوشینا او استعمالی کی بدی کی چی دا گناونو بخانا العفو عن الذنوب. دا فائدے دا کی کل دا عفو او صفح یوزی راشی او کل جدا جدا راشی. چی کلم صفح او عفو یوزی رالو یعنی عفو او صفح نبیاو معنی دای دا عفو معنی گناونو بخل او دا صفح معنی دا گناونو نمخڑول. او چی کل دوان جدا جدا راشی نبیا پا کی دن دا معنی داخلیگی بیا بیدیسی معنی که چی بخانه کول. لکه مثال بدی معنی والا اللہ پا قرآن کی سوی فاعفو عنهم وصفح. ندلت بوز دا وصفح ترجمه سکی اعراض کول مخڑول داوی سزا نور کول. فاعفو عنهم دلی معنی بدای چی گناون و توبخا. وليعفو وليصفحو اللهوی وليعفو معنی دای چی بخانه دیو کی وليصفحو دوی دا مخنا دوی دا سزا ور کولو ندی مخواری. سورة الحجر کی اللہ سوی فصفح الصفح الجمیل عفو سرنا ذکر کرے. نو دیزی کی بمعنی دا کی چی گناون و توبخا غلطیان و توبخا. بلا مسئلہ دا یاد کی وی چی وذو العرش يصفحو دا عرش خاون بخانه کی. بخانه اللہ دا غٹو گناونم کی او دا وڑو گناونم کی.
د وړو ګناهونو بخانه رب العالمین کوي په شرط د دې سره چې د غټو ګناهونو نه ځان وساتي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله وی که تاسو د غټو ګناهونو نه ځان وساتو نو واړه ګناهونه به درله زه وبخم. واړه ګناهونه رب العالمین داسې بخي. تعریف د دې بیان شوی چې دا غټه ګناه څه ته وایي او بیا وړه ګناه. خو دا م یاده کړئ چې کله ګورئ د وړې ګناه نه هم غټه ګناه جوړېدی شي. هغه څنګه داسې ته جوړېدی شي چې کله یو سړی پرې همیشوالی کوي نو همیشوالي دلاسې د هغې نه غټه ګناه جوړه شي. یا د ګناه ورته سپکه ښکاري، د الله د نافرماني ورته سپکه ښکاري، دې نه هم غټه ګناه جوړېدی شي. نو معنی دا نه چې واړه ګناهونه دي زور وله ورکړه، دا خیر د واړه ګناهونه نه. واړه ګناهونه او که غټ ګناهونه ځان به ترې لرې ساتي. او ځکه دا خبره یاده کړئ چې دې ته مه ګورئ چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده، خو دې ته ګورئ چې د څومره لوی رب نافرماني کوي. چې دغه پرېږده چې دا وړه ګناه ده او که غټه ده. ولې وړه د الله نافرماني نه ده، ده د الله نافرماني. نو چې د الله نافرماني ده نو بیا ترې ځان ساتل پکار دي. الله رب العزت غټ ګناهونه هم بخي، خو د هغې دپاره شرط دی توبه ویسته. توبه به د غټو ګناهونو نه وباسي، الله یې بخي. او که یو سړی په غټو ګناه باندې مړ شو، دا مسله را روانه ده. دا اوس موږ هم تکفیر په دې مسلې کې لګیا یو، بیا د خوارجو مذهب را روان دي. موضوع ټوله یوه د تکفیر او خوارج، د دې یو بل سره تړلی شوي خبرې دي. په غټه ګناه باندې چې څوک مړ شي او دا ګناه په هغه ګناهونو کې نه چې یو سړی پې کافر کېږي او توبه یې ونه ویسته، یو خو توبه یې وویسته او الله معاف کوي، د توبې شروط ته بیانو، خو بغیر د توبې نه مړ شو نو دی د الله د مشیت لاندې دی. که الله وغواړي عذاب به وله ورکړي او که الله وغواړي وبه یې بخي. او که الله وله عذاب ورکړي دا په کبیره ګناه کې چې واقع شوی دی او کافر شوی نه دی او عقیده د توحید وه، که عذاب وله ورکړي خو بیا به واپس جنت ته راځي. جنت ته به داخلیږي، خو هغه کسانو کې به نه کوم چې په اوله کې جنت ته داخلیږي. لکه موږ سره مخکې حدیث تېر شو چې الله به داسې خلک د جهنم نه راوباسي چې هغوی نه به سکاره جوړ شي. دا مؤمنان دي، دا هم مؤمنان دي. نو دلته دا خبره یاده ساتئ چې کبیره ګناه دپاره توبه څه ده؟ لازم ده. لازم به توبه وباسي د دې غټې ګناه نه. او که په دې باندې مړ شو نو بیا د الله د مشیت نه لاندې دی. که الله وغوښته وبه بخي او که الله ونه غوښته نو عذاب به وله ورکړي. خو که عذاب وله ورکړي بیا به هم څه وخت بعد دی واپس به بیا راځي جنت ته. والله اعلم. د توبې ویستو دپاره بیا شروط راغلي دي. د توبې ویستو دپاره بیا شروط دي چې دا شرطونه پکې نو هله توبه قبلیږي. او د دې شرطونو نه بغیر الله سبحانه وتعالی توبه نه قبلوي. نو ځان سره یاده کوي دا خبره چې د توبې دپاره یو څو شروط لازم دي. اولنی شرط په توبه کې دا دی چې اخلاص به پکې، د توبه به خالص د الله دپاره وي، د الله د یرې نه به توبه وباسي. او دویم شرط پکې دا دی چې دا ګناه به پرېږدي، دا ګناه به پرېږدي. داسې نه ویسته کېږي توبه چې زه توبه وباسم او په دې ګناه کې به لګیا یم. دا دویم شرط شو. دریم شرط دا دی چې بیا به نه واپس کېږي دې ګناه ته، د عزم او اراده به وي. که وروسته واپس شو جدا خبره ده، خو دغه ټیم کې به عزم او اراده دی چې زه بیا ګناه ته نه واپس کېږم. څلورم شرط دا دی
چې دی به په دې خپلو کړو باندې پښیمانوي بس راولېږي والعیاذ بالله خپل ګناهونه را یادوي او فخر پرې کوي چې کله هم تا ته دا ګناه را یادېږي نو ته به پښیمانه کېږي دا سوچ به دي چې ما ولې دا ګناه کوله څو شرطونه شو پنځم شرط دا دی چې د توبه په هغه وخت کې ویستلی شوي چې کوم وخت کې الله قبلوي نو بیا دوه وخته دي یو عام د ټولو دپاره یو خاص د انسان دپاره نو حدیث کې دا راځي چې الله توبه قبلوي د هغه وخته پورې چې څو پورې د انسان روح مرۍ ته نه رارسېدلي نو پنځم شرط دا شو چې دا توبه به په هغه وخت کې ویستلي چې روح یې له مرۍ ته نه رسېدلی د هغې نه مخکې دغه شان یو عام وخت دی د توبې دروازه چې د توبې دا دروازه بنده شوه نو وخت د توبې هغه لاړو او د توبې دروازه به کله بندېږي چې کله نور د مشرق نه مغرب د طرف مشرق نه خاص هم راخیږي د توبې دروازه هله بندېږي چې کله نور د کوم ځای نه راوخیږي د مغرب نه راوخیږي بیا به د توبې دروازه بنده شي دې شي کې څه مسله دا تار دا وی بس وی لګوه بیا بیا ولګوه انشاءالله ښه نو موږ خبره دا کوله چې توبې دروازه د هله بندېږي چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخي بیا دې نه به څوک توبه وباسي نو هغه توبه نه قبلېږي چې کله په توبه کې دا شرطونه موجود او یو مسلمان توبه وویسته د ګناه کبیره نه نو الله وله دا ګناه بخي او رب العالمین دې زمونږ ټولو ګناهونه وبخي دلته یو اهمه مسله لکه ناظم وایي چې مسلمان ته کافر مه وایه مطلب هغه مسلمان ته کافر مه وایه چې په کفري کارونو کې نه دی واقع شوی د دې دا معنی نه ده چې یو سړی کلمه ووایي بس دی د سره نه کافر کېږي نه کافر کېدی شي کله یو د کلمې ویونکی هم په کفر کې واقع کېدی شي نو دا خبره اوس یاده کوي ګناهونه په درې قسمه شو یو وړه ګناه د دې کوونکی خو نه کافر کېږي دویم غټ ګناهونه نو موږ څه ووایي چې غټو ګناهونو کوونکی هم نه کافر کېږي معتزله خوارج هغوی ورته کافر وایي موږ وایو دیم نه کافر کېږي دریم هغه ګناهونه چې هغه کفري ګناهونه دي د هغې سره کافر کېږي دا کفر هم په خپله یو ګناه ده که نه نو دا داسې ګناه دی چې انسان پرې کافر کېږي واړه ګناهونه یو سړی پرې نه کافر کېږي غټ ګناهونه نه کافر کېږي خو غټو ګناهونو کې داسې ګناهونه شته چې هغه څه دي کفري ګناهونه دي دا هغه درېیم قسم دي دې سره کافر کېږي ښه دا وړه ګناه چې کوي دې کافر کېدی شي چېرته بلکل نشي کافر کېدی نو بیا خو په کبیره کې واقع شي کافر کېږي خو نه که نه څنګه نو بیا هم کافر کېږي خو نه دا اوس خبره ده چې حلاله یې ګڼي دې ته ضرورت نشته چې دا کبیره ته وړي یو وړه ګناه ده یو مسلمان یې کوي وی حرامه ده خو پکې واقع ده نه کافر کېږي یو کس وړه ګناه کوي او خو ته پته ده چې دا ګناه حرامه ده قرآن او حدیث نه دې مسلې ورته پته ده چې دا ګناه څه ده حرام او دی حلال ګڼي او ده ووایي چې مړه د قرآن او د حدیث دا مسله ده والعیاذ بالله صحیح نه ده
زه دې ګناه ته حلال ویم، زه دې ته جایز ویم. دی اوس ګوره په وړه ګناه کافر شو، خو بنیادي دی په دې وړه ګناه نه دی کافر شوی، هلته دی په بله ګناه کې واقع شو. هغه څه وه؟ هغه شی حلال کو چې الله حرام کړی دی، نو د بیا خبره بلې ګټې ګناه لراله. حاصل د خبرې دا شو چې یو سړی اسلام ته خپل نسبت کوي او حرام شی حلال کو یا حلال حرام کو قصدن، او دی په دې کې مخالفت د قرآن او د حدیث کوي عمدن چې به زه کومه، نو دې سره یو سړی کفر ته رسېدی شي. کبیره ګناهونو کې هم داسې کېږي، لکه اوس زنا کبیره ګناه ده. وړه ګناه ده که ګټه؟ ولې ګټه ګناه ده؟ وعید پرې راغلی دی او حد پرې دی، نو دا ګټه ګناه. که اوس یو سړی ده وایي چې دا زنا نه ده حرامه، او دا پکې شرط چې ده ته پته وي، لکه ده ته پته دی چې زنا الله او د الله پیغمبر حرامه کړې، او بیا راولګېد وایي زه ورته حرامه نه ویم، زه ورته حرامه نه ویم، دې سړی کافر کېږي. ځکه چې ګناه یې حلاله کړه، ګناه یې څه کړه؟ هغه یې حلاله کړه. نو دا فایده یاده کوي دلته. مطلب دا نه چې یو سړي کلمه ووایي بس دی د سره نه کافر کېږي، خو مطلب دلته دا دی چې احتیاط کوه او د هغه خلکو ته کافر مه وایي چې الله او د الله رسول ورته کافر نه وایي، چې الله او د الله رسول ورته کافر نه وایي نو ته به ورته کافر نه وایي، دا معنی ده. خو چې الله او د الله رسول ورته کافر وایي، هغوی ته به کافر وایي که نه به وایي؟ هغوی ته به وایي. او که داسې نه کوي نو بیا خو ته د مرجئو په مذهب کې راغلی، او مرجئه چې دي د هغوی خبره را روانه ده انشاءالله. خو دلته یو اهم او بنیادي مسله، یو قاعده یاده کوي د تکفیر په دې مسله کې، وایي چې من ثبت اسلامه بیقین فإنه لا يزول عنه الإسلام بالشك. یو سړی دی چې ایمان یقیني دی چې دا سړی څه دی؟ مؤمن دی، دا خبره یقیني ده، نو د شک په بنا ته د ده نه اسلام نشي اخیستی. ګورئ لکه بعض خلک په شکونو باندې سړی کافر کوي. یو سړی یقیني خبره ده، اسلام یې ثابت شوی دی چې او بھئی دا یقیني مسلمان دی، کلمه یې ویلې ده مسلمان شوی دی، یا د مسلمان په کور کې پیدا دی او په فطرت باندې دی، او د اسلام چې کوم شاعر دی په هغې باندې عمل کوي، د دلیل دی په دې باندې چې دی حقیقي معنو سره مسلمان دی، یعنی یقیني مسلمان دی. نو چې یقیني د اسلام ثابت شو، نو دی اوس د اسلام نه ته د شک په بنا نشي ویستی. ګورئ یقیني اسلام چې ثابت دی نو هم په یقین سره به د اسلام نه وباسي، ځکه چې دا قانون دی چې یقین په شک سره نشي ختمولی. ته دا یو قانون او قاعده یاده کوي. بله یو قاعده اهمه یاده کوي په باب د تکفیر کې، چې تکفیر یو سړی کافر کول چې دا کافر دی، دا مرتد دی، دا حق د الله او د الله د رسول دی. الله موږ له دا حق نه دی راکړی چې تاسو په خپله مرضۍ چې چاته کافر وایي وایي، نه. حق د دې د تکفیر چې بھئی دا سړی کافر دی، دا سړی مرتد دی، دا سړی د اسلام نه خارج دی، د دې سړي ایمان ختم شوی دی، دا د چا حق دی؟ دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حق دی. چې الله یې کافر کي موږ به ورته کافر وایو، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کافر وایي موږ به ورته کافر وایو. یعنی زما او ستا کار څه دی؟ زما او ستا کار هغه خبره تطبیقول چې الله او د الله رسول کړې ده، بس. چې کله پکې شرطونه وي او موانع پکې نه وي، زه راځم انشاءالله شرطونه او موانع وله، خو خبره مې دا بیانوله چې دا کافر دی، دا مرتد دی، د اسلام نه خارج، دا کار د الله او د الله د پیغمبر دی. چې الله او د الله پیغمبر ورته کافر وایي موږ ورته کافر وایو. زما او ستا کار صرف د الله احکام تطبیقول دي،
چې وی الله ته کافر دی بس کوم کافر وي الله پیغمبر ته کافر وي ځکه د ځان نه موتانی شو ویل چې وی دا کافر دی او دا نه دی کافر او دا مرتد دی او دا دې او دا د زمو ستا مسلې نه دي کچرته موږ دې وایو چې تکفیر دا مسله د ټول انسانانو په لاس کې ده نو څومره تبعی به وشي اوس وګوره تکفیر دا مسله الله یو سړی کافر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کافر وایي صحیح په د دې باوجود ته راشي تکفیر کومه تبعی کړې ده څومره تبعی شوې ده تکفیر دا مسله کې ګمراهانو د لاسه یا د کم علمه د لاسه یا د جاهلانو د لاسه نو که چېرته تکفیر دا مسله الله د انسانانو له ورکړی چې ستاسو مرضي ده چاته کافر وایي چاته نه وایي څومره تبعی به شوې او د انسانانو دا عادت دی چې په بل باندې تور او تهمت لګوي په دې کې اکثر انسانان په دې کې ډېره اسانتیا کوي نو که چېرته دا داسې وایي بیا به هر سړي څه پلانې څه دی کافر دی دا مرتد دی او څوک به د اسلام نه ویستی او څوک به ورته رادن نه کولی نو شکر دی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی دا خبره د انسانانو ته نه ده حواله کړې چې ستاسو مرضي ده څوک ته وباسي او څوک رادنه بس داسې چا جایداد خو نه دی د چا د پلار میراث خو نه دی چې ته په خپله مرضي یو سړی د اسلام نه وباسه او په خپله مرضي ورته یو سړی رادن نه کوه که چېرته تکفیر د انسانانو سره یو خو به دا نقصان وي دویم به دا وي چې په دې کې په الله باندې دروغ جوړېدی ځکه چې ده به یو سړي ته کافر ویلی او الله به ورته کافر نه ویلي نو دا دروغ جوړ شو په چا باندې دروغ جوړ شو په الله باندې او دا خبره یاده کړئ ګورئ یو مسلمان ته کافر ویل دا ګورئ معمولي خبره نه ده ګورئ ډېره غټه خبره ده ډېره غټه خبره او ډېره د یېرې خبره ده وجې د یېرې دا ده دا بعض خو دا کوم چې کورني مفتیاني او تقوا د بعضو په سر واوړي ځکه زه اکثر درسونو کې دا خبره کوم چې د تقوا حدود دي د تقوا څه دي حدود دي دا خو نه دی چې زړه کې دې څه راځي هغه کوه د تقوا حدود دي هغه شي د تقوا ویلی کېږي هغه شي ته د الله بندګي ویلی کېږي چې هغه ثابت دی په شریعت کې تر ځان نه کارونه راوباسه او هغې ته تقوا وایه یا مخکې کېږي د الله او د الله د رسول نه او بیا هغې ته تقوا وایه دا خو تقوا نه شوه نو دا باسې کوم د ځان نه د تقوا ټیکهداران جوړ کړي او انشاءالله یا ننني درس کې یا سباني کې به دا راشي چې خوارج ولې دا فکر او نظر د هغوی جوړ شوی د هغوی هغه نښې به مو اوري چې دوی به ډېر سخت عبادتونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سره د هغې هغوی د خروج نظریه د خروج د نظریه جوړېږي او د تکفیر د دې د لاسه چې انسان په دیندارۍ کې حدود پار کړي یو سړی به وایي چې ولې په دیندارۍ کې هم پولې شته او په دیندارۍ کې هم پولې دي اوس یو سړی وایي زه شپږم لمونځ د ورځې راوباسم شپه ورځ کې څو لمونځونه دي پنځه یو وایي زه ډېر تقوادار یم زه به کې شپږم راوباسم بس د شپې په 11 بجې به اذان کېږي 12 بجې به جمع ودرېږي راځئ ته به څه وایې چې نه نه دا تقوا ده لس دا پرېږده ډېر دینداره سړی دی شپږم لمونځ یې پکې راوباسي نه د دیندارۍ هم حدود دي د تقوا هم حدود دي دا نه چې راځه څه د ته تقوا وایي هغه کوه او مخکې موږ سره دې درسونو کې نو سیرت درسونو کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین د غزا هغه غنیمتونه تقسیمول او په هغه باندې ذوالخویسرة اعتراض وکړو هلته ما د خوارجو بعض مسلې ذکر کړې یو لویه وجه هغه د دوی په دین کې تنطع دی سختي کول او په دین کې د حد نه زیات غلو کول په دیندارۍ کې معنی ده چې یو شی الله او د الله رسول یو په طریقه باندې نه غولوي ته په هغه طریقه کې او د هغې نه اوړي ګوره هغه بس صحابه کرام راغلي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته د هغه د عبادت تپوس یې وکړه نو بیبیان ورته څه ووایي وایي پیغمبر روژه هم نیسي پیغمبر بوزه هم کوي پیغمبر د شپې ویده کېږي هم پیغمبر تهجد هم کوي او پیغمبر د زنانو سره ودونه هم کوي نو هغوی خپلو کې دا وایي چې دا خو پیغمبر د الله ورته هر څه معاف کړي دي که دې د عبادت داسې کوي هم څه خبره نه خو موږ به د دین هم زیات کوو نو هغه یو وایي زه به ټول عمر روژې نیسم د سره به وزه کوم به نه بل وایي چې زه به ټوله شپه تهجد کوم د سره به وده کېږم نه درېیم وایي زه د ښځو سره ودونه نه کوم
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه خبر شو خطبه وکړه تقریر یې وکړو وی بعض خلک پکې دا خبرې کوي نو یاد کړئ دا خبره انا اخشاکم لله واتقاکم له په تاسو ټولو کې ګورئ د الله نه زیات زه یېرېږم ګورئ او څوک چې زما د لارې نه وړي فمن رغب عن سنتي فلیس مني دی زما په امت کې نه دی دېس کې پیغمبر هغوی له شاباشۍ نه دی ورکړی چې یو شاباش تاسو خو په دین کې یې دا خو تقوا ده ټوله شپه تهجد کوه روزانه روجې نیسه د ښځو سره ودونه مه کوه نه پیغمبر ورته وایي چېرته روان یې تاسو خو زما نه مخکې کېږئ نو دا معنی نه شو چې یو سړی به تقوا کې خپله مرضي ده چې کوم ځای ته پکې رسي د تقوا هم حدود دي د دیندارۍ هم حدود دي د هغې به خیال ساتئ خبره ما دا کوله چې د تکفیر دا مسله دومره خطرناکه ده خو دا کورني مفتیان او دا په دې تقوا کې چې د حدودو نه وړېدلي او بس په نظمونو راګرم شوي نظم چې واوري که نه سنګر ته به کله ځي او سنګر نه به کله راځي نو به چې دا نظم بند کړي یو پکې هم مسلمان نشته ټول کافران دي په ټولو باندې ګز راکاږي څه دلیل د سره شته الله ویلي چې کافران دي پیغمبر ویلي چې کافران دي نه نه وایي دا نظم ته ونه اورېدو دا د نظمونو او د نعتونو قصې نه دي دا د دې قصې نه دي چې ویښته غټ کا او بس دا مسله د دغه شو چې وایي زه یو لوی تقوادار او پرهیزګار او هر څه زه او نور چې دنیا کې څه دا ټول څه دي دا د سره د سړي بچي ورته نه ښکاري ډېره خطرناکه مسله تکفیر ده اوس ګور دې ته سوچ وکړه یو راولګېدو وی پلانې کافر دی دا ګوره معمولي خبره نه ده ولې د دې ټکي څه معنی ده اوس پوه شي چې پلانې کافر دی یعنی پلانې مباح الدم دی د ده وجل روا دي اوس وړه خبره ده وړه ده که ګټه ده غټه خبره ده چې پلانې کافر دی نو پلانې څه دی مباح الدم دی وینه څه ده حلاله ده وجلی کېږي به که څوک یې وژني ولې وژني دویمه پلانې کافر دی یعنی مال حلال دی د ده مال ته اخیستی شي ښه پلانې کافر دی چې ته کله داسې ووایې چې پلانې کافر دی نو معنی دا شوه چې دی نه میراث به د چا نه اخلي د یو مسلمان نه او نه به مسلمان د ده نه میراث اخلي کله چې داسې وویلی شي چې پلانې کافر دی نو دی دې د میراث نه محرومه کو چې نه به دی د مسلمان نه میراث اخلي او نه به مسلمان د ده نه میراث اخلي ځکه چې کافر د مسلمان نه میراث نشي اخیستی نو دا وړې خبرې دي دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخی د ده ښځه د ده نه جدا شوه ځکه چې یو مسلمانه ښځه د کافر په نکاح کې نشي پاتې کېدی نو ځکه دا وایم چې دا مسلې وړې نه دي دا خطرناکې مسلې دي داسې په اله سنه یو سړی په خوله باندې پلانې کافر دی او مرتد دی دا وړې خبرې غټې خبرې دي چې کافر دی کو وینه دی ولا حلاله کړه مال دی ولا حلال کو میراث دی نشي اخیستی نه د ده نه مسلمان میراث اخیستی شي ښځه به ترې جدا کېږي د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخېږي دا وړې خبرې چې سړی دی په کور کې ناست چې ورته مخې ته پروت دی د هغې نه شړ وباسي وایي کافر دی یوټیوب ګوره او جذباتي کېږي او بیا وایي ټول کافران دي نظمونه ګوره او درز او دروزه او ډزې د تماچو او د مشینانو او بیا چې هغه بند کړي ټول کافر دي ګپ دی کافر دی یو مسلمان ما سره څه ولږ ساعت مخکې قانون مې ته ذکر کو چې د چا ایمان یقیني ثابت دی دی به د اسلام نه په یقیني خبرو وباسي د چا اسلام چې په یقین سره ثابت شي دا په دې قصو ته نشي ویستی د اسلام نه چې زه شک زړه مې دا وایي او ګمان مې دا وایي او کیدی شي په کیدی شي مې دې شي کار نه چلېږي ټوس دلایل به ښیې د یو سړي په تکفیر باندې چې دا کافر دی موانع به پکې نه وي شروط به پکې هلې دا سړی ته کافر کولی شي داسې خو نه چې یو سړی راولېږي او خپله مرضي ده ورسېدی که نه بله خبره دا ده حدیث کې څه راځي
صحیح بخاری صحیح مسلم کې اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه. یو سړی چې خپل ورور ته کافر ووایي چې ته کافر یې، نو که دا سړی حقداري د دې چې یعنی کافر یقیني خو صحیح شو، دا فتوه پې صحیح ولګېده، او که کافر نه دا کفر په ده باندې راواپس شو، نو دا اوس وړه خبره دا خطرناکه خبره. اگر که دې سره کافر کېږي نه خو یو خطرناکې مرحلې ته رسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دې لپاره کړې چې خلک یېري، ځکه چې دې کوي اذا کفر الرجل اخاه، بیا ورته ورور ویلی، نو دا خبره په ده باندې واپس راګرځي. ځکه دې باب کې ډېر سخت انتهایی احتیاط پکار دی، انتهایی احتیاط پکار دی. تکفیر دا مسئلې چې هر چا دا خبره راغستې ده او پلانی کافر ده او پلانی مرتد ده او غلطې فتوې ورکوي، دا ډېرې وجې دي. یو وجه دا ده بدګماني، یو وجه دا ده بدګماني. ډېر خلک د کفر فتوې د بدګمانیانو د لاسه لګوي، نو بدګماني د لاسه خو څوک ته نشي کافر کولی. ډېر خلک مسلمانان کافران کوي د څه د لاسه؟ بدګمانیانو د لاسه. دغه شان یو سبب د دې دا دی جهل چې علم ورسره نه وي که نه، او دې مسلې نه نه خبر چې د تکفیر څه ته وایي، د دې لپاره شروط دي، موانع دي، د دې نه خبر نه وي، نو دیم د کفر د ټاپې ډېرې لګوي. دریم خواهش پرستي چې زما زړه دا وایي، د خواهش پرستۍ د لاسه هم د تکفیر دا مسله په بعضو جاهلانو کې عام شوې ده، خواهش پرستي. دغه شان تعصب، د تعصب د لاسه هم بعض داسې شته چې مسلمان ته کافر وایي. تعصب د یو عالم دپاره، د یو مذهب دپاره، د یو رایې دپاره، هر څه چې لکه د بعضو دا نظریه ده، اوس دی په یو مذهب باندې دی، په یو رایې باندې دی، که ته زما دا رایې نه مني او زما دا مذهب نه مني، ته څه ته کافر یې. که ما سره یې صحیح ده، دا به شي د خوارجو دا مذهب دی، د خوارجو دا طریقه ده. هغه چا ته مسلمان وایي چې دوی د ډلې نه یو، دوی په خبرو سره موافق، او چې دوی د ډلې خلافي، هغه ته به مسلمان نه وایي. دا یو اهمه خبره ده. هر هغه سړی ورته مسلمان ښکاري چې دوی سره کار څنګه یي، خو چې د دوی په خلاف ته خبره وکړه، اگر که د قرآن او د حدیث نه ثابته کړه، بس ته کافر شو. نو بواعث د هغه تکفیر چې هغه غلطي، د هغې څلورم سبب تعصب دی. پنځم د خپل یعنی د خپل نفس هغه چې یاره زه زورور شم بس په خبره کې، اگر که یو مسلمان پکې کافر کم، داسې ورته ووایه په عربۍ کې الانتصار للنفس، د خپل نفس لپاره بدله اخیسته. نو هغه بدله اخیستو کې یو مسلمان څه کي؟ یو مسلمان به کافر کي. دغه شان یو باعث دام دی حسد. کله یو سړی راولګي بل سړی کافر کي د حسد د لاسه، نو دې خبرو نه ځان لرې ساتل پکار دي. بیا یو بله مسله، یو تکفیر مطلق دی او بل د یو معین شخص تکفیر کول، یعنی یو خاص سړی د هغه تکفیر کول چې وایي پلانې، مثال کې داسې وایي چې نوم یې دی حسن، یا پلانې او د هغه نوم دی مثال کې عباس یا خالد، بی دا پلانې کافر دی، دا جدا مسله ده. او یو تکفیر مطلق عام خبره کول چې دا کار کفر دی، په دې کې فرق دی، تکفیر د معین او تکفیر مطلق. تکفیر مطلق هغه دا دی، اوس ته داسې ووایه په درس کې او بیان کې یا ملګرو ته نصیحت کې چې څوک قبر ته سجده ولګوي د الله نه علاوه، نو دا سړی څه دی؟ دا کافر دی. ښه، اوس چا چې دې قبر ته سجده لګولې ده،
او دې خبرو کې به لږ سوچ کوئ. ګورئ دا لږ مسلې جوړې دي. چا چې قبر ته سجده لګولې ده، مثال کې یو کس راغی قبر ته سجده ولګوله، مثال کې موږ دا کوم اصرار دی، اصرار راغی قبر ته سجده ولګوله، اوس ته داسې ویلی شي چې دا اصرار کافر دی؟ دې کې او بې کې فرق دی. یو داسې ویل چې څوک قبر ته سجده ولګوي دا کافر دی، دا جدا مسله ده. یو داسې ویل چې دا اصرار چې دی دا کافر دی، دا جدا مسله ده. ځکه چې تعیین دی وکړو د دې شخص، تعیین دپاره به شرطونه دي، موانع دي. کیدی شي ته چې د اصرار ته کافر وې، په ده باندې چا زور زبردستي کړي، نو چې زور زبردستي به وشي خو نه کافر کېږي، نو څنګه ورته کافر وي؟ نو ځکه دی ساتي التکفیر المعین یا تکفیر د معین شخص کول، دا د علماء ربانیینو کار دی. د دې لپاره خپل شرطونه دي، د دې لپاره موانع دي چې هغه پکې نه وي. عامه خبره ته کولی شي تکفیر مطلق چې ورته وایي، لکه د الله نه له چاته سجده لګول څه دي؟ کفر دی. ته عامه خبره وکړه، صحیح ده. د قبر نه طواف کول په نیت د عبادت دا کفر دی. یا غیر الله ته چغې وهل په داسې څه کې چې هغه د الله خاصیت وي، دا کفر او شرک دی. دا عامې خبرې دي، مطلق خبرې. نو داسې تکفیر دا جایز دی. تکفیر د معین دا د علماو کار دی. بیا چې یو شخص ته یادی نوم یې اخلي، وجه دا ده چې کیدی شي دا اوس ته دا ووایې چې یاره پلانې راغی او قبر ته سجده ولګوله، دا څه شو؟ وایي دا څه شو؟ کافر شو. اوس تا ته دا پته شتي چې دی عالم دی او که جاهل دی؟ کیدی شي دا سړی صحیح جاهلي، نو ته جاهل ته څنګه کافر وایې؟ لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په سفر روان او هغه کسان ورسره وو چې هغوی نوی اسلام قبول کړی او په لاره کې یو ونه راله چې هغې ته به مشرکینو د برکت دپاره اسلحه اچوله. وی یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط، ای د الله پیغمبر زموږ دپاره هم داسې یو ونه جوړه کړه. پیغمبر کافران کړو؟ ولې کافران نه کړو؟ ځکه چې په دې مسله لا نه و پوهه. نو چې په دې مسله لا نه وي پوهه، ته یې څنګه کافر کړې؟ نو ځکه د یو خاص انسان تکفیر کول چې تعیین وشي دوی دا پلانې کافر دی، دا د عوامو کار نه دی، بلکې دا د هر عالم کاروم نه دی، دا د ربانیین علماو کار دی. ربانیین الله والا چې په علم کې وخت شوی، په علم کې تجربه تقوا پکې د الله نه یېرېږي، دا د هغه کار دی. دا نه چې مدرسه کې یو دوه درجې ووایي بیا ټول کافر کوه، یا دوره حدیث مو کوجي تا دې سړي ته ولې کافر وي؟ ولې تعیین وکړو؟ ده ته خبرې د باندې حجت قایم دی، دکې شروط شتي، موانع نه خالي دی. وایي نجیبه خو دوره غټه دوره کړې ده، غټې دورې کولو دا مطلب دی چې ته مسلمان کافر کوه. نو تکفیر د یو خاص انسان د کار د چا دی؟ د لوی علماو دی. وجه دی چې دې دپاره شروط دي. شروط څه دي هغه ته ذکر کوو ګوره، او موانع دي. موانع څه ته وایي؟ هغه خبره چې د هغې د لاسه ته انسان ته کافر نشي ویلی، دې ته موانع وایي. نو په دې سړي کې به لازم یو څو خبرې وي، ته چې ورته کافر کوې نو چې په ده کې یو څو خبرې لازم وي او یو څو خبرو نه دی لازم خالي چې هغې ته موانع وایي. اولنۍ خبره په ده کې به دا وي چې د ده سره به علم وي چې دا کوم کار چې زه کومه دا ناروا دی. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. علم بي د دې علم په مقابله کې څه راځي؟ جهل. نو جهل چې دی دا مانع شو. اولنی شرط علم شو، اولنی مانع چې دی هغه څه شو؟ جهل شو.
اوس یو سړی داسې کار کوي چې هغه کفریه دی او دته پته نشته چې دا کار حرام دی یا ناروا دی یا شریعت منع کړی نو ته یې نشي کافر کولی اول به په ده باندې حجت قایموي حجت قایمول څه ته وایي یعنې په دې مسله باندې به پوهه کې داسې نه ته راګي چې کافر دی بس مرتد دی اول معلومات وکړي چې دا سړی عالم دی په دې مسله که نه پوهه دی که نه کیدای شي هغه دا کار د جهل د لاسه کوي نو چې د جهل د لاسه کوي نو بیا ورته څنګه کافر وایي نو اولنی شرط څه شو علم او مانع څه شو جهل چې دې سړي سره به علمي او دا سړی به جاهل نه وي په دې مسله کې علم دا مطلب نه چې دی به شیخ الحدیث وي علم څه مطلب دی په دې مسله باندې به پوه چې دا په شریعت کې څه ده ناروا ده یا د کفر کار دی په دې به پوه او جاهل به نه وي په دې مسله کې خو که دې پوه نه وي او جاهل نه وي نو تو ته کافر نشي ویلی ها اول به په حجت قایموي پوهه به یې کړي چې وروره ستا دا کار دا ګوره کفر دی په شریعت کې الله وایي د الله پیغمبر وایي د هغې نه باید بیا خبره کوه دویم شرط هغه دا چې دا کوم کس چې دا کفري کار کړی دی چې ده قصدن عمدن کړی ارادتن یې کړی قصدن عمدن ارادتن لکه خپل اراده یي خپل قصد یي چې زه دا کار کوم خو د دې په مقابله کې څه راځي نه نه زور نه د دې په مقابل کې دا راځي چې یو خبره کړي او اراده یې دغه نه وي موږ به داسې ووایو لکه یو سړی دی په خبره کې خطا شو اراده یې دغه نه وه لکه هغه حدیث تاسو ته معلوم وي انشاءالله کوم سړي نه چې اوښه ورکه شوې وه یا اوښ دې ورک شوی او په هغې باندې د هغه خوراک و هر څه و څښاک و نو چې کله ورته هغه بیا میلاو شو او ده د ونې لاندې د مرګ انتظار کو نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د اوښ ورته میلاو شو ډېر خوشحاله شو ډېره خوشحالي نه یې څه ووایي وایي الله زه ستا رب یم او ته زما بنده یې وایي دا خبره کفري ده که نه ده کفر دی که نه یو سړی دا خبره چې کوي دا کفریه ده که نه خو دی پې کافر شو نه ولې کافر نه شو ځکه چې اراده د دې خبرې نه وه پیغمبر څه وایي اخطأ من شدة الفرح د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو نو شرط پکې دویم دا شو چې د ده به اراده یې د دې کار قصد به یي که بې قصده چې دا کار شوی اراده نه خطا شوی دی ژبه یې پیسې وخوځېده په دې سره دی نه کافر کېږي لکه اوس یو سړی لګیا دی خبرې کوي یا یو عالم لګیا دی بیان کوي کله په بیان کې د سبقت لساني د لاسه خبره څه شي غلطه شي اراده یې دغه نه خو خبره غلطه شي او ته تجو ډایرکټ بالمرصاد بنځ کافر شي بس مرتد شو نه د شروط د تکفیر شروط دي دویم شرط پکې دی چې دا کار ارادتن کړی نو دغه ارادتن دا کار نه دی کړی دغه ارادتن دا کار نه دی کړی نو څنګه ورته ته کافر وایي ورسېدی په دې مسله کې نو دویم شرط څه شو چې دا کار به ارادې او قصد سره کړی د دې په مقابل کې څه راځي چې بغیر ارادې نه شوی بغیر قصد شوی دا مانع شو دغه دویم شرط شو دا دویم مانع شو دریم شرط چې د دا کار په اختیار سره کړی د ده پکې اختیار وي یعنی په خپله مرضی په خپل اختیار سره دا کار کړی مقابل کې څه راځي زور زبردستی نو شرط څه شو اختیار او مانع څه شو زور زبردستی یو سړی دی راولګېد د بل په سر یې ټوپک کېښود چې ته ووایه چې د الله سره بل اله شتي والعیاذ بالله او هغه ووایي کافر کېږي ولې نه کافر کېږي ته به داسې وایې نه کافر کېږي ځکه چې دې کې شرط نشتي په اختیار سره یې نه دی کړی او بل په دې کې مانع راغی او مانع څه دی چې ده باندې زور زبردستي شوې ده په دې سره دی نه کافر کېږي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان چې چا سره زور زبردستي وي چې الله یو زړی مطمئن په ایمان سره
او په د باندې کفریه کار وکړی شي یا کفریه خبره الله وی دی نه کافر کیږي دلته فائدې ذکر کړي زور زبردستی د پرم شروط دي ګوره دا نه چې اسره معمولی سړي چاړو هوا او ته د کفر کلمه ووایي نه هي کې مې اوسو خبرې لازم دي یوه چې د ده سره طاقت نه وي د بچ کېدو که طاقت وي نو بیا کفري کار کولی شي بیا نه شي کولی دویم دا کم سړی چې لکه اوس یو راولګېدو ده ته څه وایي چې زه به دې مړ کړم نو چې د هغه سره طاقت وي د ده د مړ کولو چې طاقت نه وي بیا ته ولې یېرېږي چې طاقت نه وي بیا دې ته ولې یېرېږي بیا ولې کفري کلمه وایي لکه اوس یو سړی تا ته دا ووایي راننوتو نو سره چاړه شتي نو سره ټوپک شتي نه تماچې شتي او وایي چې کفر وکړه که نه دې ځای کې دې وژنم نو په څه دې وژني او ډایرکټ به د کفر خبره کوه نه بلکې ته ورسره مقابله وکړه سره ستا اصلاح خو نشتي نه جي وایي دا چې په ما زور زبردستي وکړه په څه زور زبردستي کړې سره خو طاقت نه و دېسي او ته مقابله کولی شوه لکه اوس یو سړی راغی او کلاشنکوف یې ځان سره راوړو په یې تندي ورته کېښودې بل ته چې کفري کلمه ووایه و دې ځای کې وګوره د هغه که بچ کېده ناممکن وي مقابله نه شي کولی هغه سره کسان هم ډېر دي دویم د هغه سره طاقت شته چې په ده باندې ډز وکړي نو دا خبرې پکې لازم دي بیا هم دلته علماو دا خبره کړې ده چې د چا باندې چې اکراه وشي زور زبردستي نو دې په دې رخصت باندې عمل کول غوره دي او که نه یعنې یو سړي ته دا وویلی شو چې ته کفري کلمه ووایه نو آیا دا ویل غوره دي که نه ویل غوره دي یعنې پرېږده مړ شه خو مې وایه نو کوم یې غوره دي علماو فرق کړی دی یو هغه مسلمان دی چې هغه بس یو سړی دی او په امت کې داسې تابعدار او مشرتې نشتی مشورتې نشتی غټ مقام نشتی امت کې نو که دې کفري خبره وکړي څه خبره نه ده خو یو سړی دی عالم دی دله نه ویل غوره دي ولې ونه نه ویل غوره دي وروستو خلک په ده پسې ډېر دي نو دله نه دي ویل پکار لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله جیل ته واچولی شو چې ته څه ووایه ته دا ووایه چې قرآن مخلوق دی خو هغه ونه وي حالانکه نورو مولیانو پکې ووي توریه یې وکړه دا خبره یې سې تو راته وکړه او ځان یې د جیل نه وویستو خو امام احمد ونه وي ولې ونه وي شاته پسې خلک ډېرو دا نه چې دی عالم علما نور هم ډېرو خو دا داسې عالم نه و عام سړی نه و ځکه یې دا ووایي چې بهر ما ته خلک ولاړ دي انتظار کوي زما اقتدا کوي زما تابعداري کوي زه څنګه دا ووایم چې قرآن مخلوق دی زه خو به ځان بچ کړمه سیده زه به ځان بچ کړمه او په دې ما الله نه رانیسي خو د خلکو سره به څه کوم نو ځکه هغه د غوره کړه په جیل کې پاتې کېده او سخته تېرول هسې دا خبره مخې ته راغله چې اکراه معنی دا نه چې څوک د داسې معمولي سترګې سري کړي او ته د کفر کار وکړي یا معمولي د باندې اواز اوچت کړي او ته د کفر کار وکړي نه د هغې دپاره هم بیا خپل شروط دي نو څو شرطونه شو درې څلورم شرط التکلیف چې د سړی به مکلف وي مکلف څه معنی نه نه دته نوی تعریف وکړو مکلف څوک دی نه چې هغه بالغي عاقلي دې په مقابل کې لکه ماشوم لیونی دې په دې نه رانیوی کېږي اوس یو سړی لګیا لیوني یو کار وکړو او هغه کفري کار نو ته دې څنګه هغه د هغه تکفیر کوې خو لیونی دی او مکلف نه دی قلم د هغه نه څه دی اوچت دی نو چې قلم ته اوچت دی ته ورته څنګه کافر وایې ورسېدې په دې خبره باندې یو فایده دلته به یاد کړو دا اوس څلور شرطونه شو څلور موانع شو دا لیکلي ټول شرطونه ووایه اولنی شرط څه دی اولنی شرط عارف څه نه
علم ورسره په مقابل کې مانع څه دی؟ جهل. دویم شرط څه دی؟ چې قصد او ارادې سره یې کړی. مانع په مقابل کې څه دی؟ چې اراده او قصد نه وي. دریم چې اختیار سره دا کار کړی، په مقابل کې چې زور زبردستی ورسره شي. څلورم شرط چې دی مکلف وي، مقابل کې څوک دی؟ غیر مکلف چې هغه نه قلم اوچت کړی شوی دی. دا څلور شرطونه او څلور موانع چې دا شرطونه پکې وو او دا موانع پکې نه وي، نو به داسې سړي ته کافر ویلی شي. خو تاوزه به ورته کافر وایو. څوک؟ علماء ربانیین، علماء الله والا علماء، تجربې والا علماء، علم والا علماء چې علم ورسره دا هغوی کار دی. هر سړی دې رالېږي بل ته دې کافر وایو، نه د هغوی کار نه دی. دلته یو فایده یاده کوي، لکه موږ دا ووایي چې دا خبره به ده ارادتن کړي. کله داسې هم کېږي چې د غلطۍ د لاسه خبره وشي، نو دې غلطۍ کې علماو یو بله مسله ذکر کړې ده، مسله د تاویل. لکه اوس یو سړی دی قرآن او حدیث کې تاویل وکړو، اجتهاد یې وکړو، عالم دی، دا مسله د علماو دپاره ده، اجتهاد مجتهدینو دپاره ده. لکه داسې به ووایو، لکه اوس یو عالم راولګېد او دا ووایي چې د الله لاس یعنې د الله طاقت، د لاس تاویل یې په څه باندې وکړو؟ په طاقت سره وکړو، په قدرت سره وکړو. تاویل یې وکړو، څه خبرې راواغستې او د هغې د لاسې هغه معنی بدله کړه او تاویل یې وکړو، اجتهاد یې وکړو، نو په دې سره دی نه کافر کېږي. چې سړی راولګي چې تا څنګه تاویل کړی، دا دم هغه خطا کې دننه راځي. ځکه چې د دې تاویل دا کومه معنی چې د ذکر کړه، دا کومه معنی چې دې ذکر کړه، نو په لغت کې استعمالیږي په دې معنی سره. د هغې ته کتلي دي جدا معنی وله وکړه. هر چې هغه تاویلات دي چې یو سړی د خواهش پرستۍ د لاسه کوي او صرف خپله رایې بیانوي، او نه په شریعت کې دغه تاویل مجالي او نه په لغت کې مجالي، دغه تاویلات نه، دغه تاویلات عذر نه دی. خو دغه تاویل چې شریعت کې مجالي یا په لغت کې مجالي او دا سړی مجتهدي کوشش یې کړی، خو بس خطا شوی دی او مسئله غلطه بیانه کړه، په دې سره دی کافر کېږي؟ نه کافر کېږي په دې سره. نو دی یو فایده ورسره یاده کوي. حاصل دا شو چې کله هم په چا باندې د کفر فتوه لګي، نو په هغې کې به دوو خبرو ته ګوري. یو دا چې آیا دا کوم کار چې ده کړی دا کفر دی که نه دی، دلیل به ولټې. په شکونو پسې به نه ځي، په تاویل و ماویل پسې نه، او ټوس دلیل به د قرآن و حدیث نه کوي چې دا کار څه دی؟ دا کفر دی. د هغې نه بعد دویمه مرحله دا ده، صحیح شو، اوس ثابته شوه چې دا کار څه دی؟ کفر دی. اوس راشه دې سړي له چې آیا دی په دې کار کولو سره کافر کېږي او که نه، دا بیا دویمه مرحله ده. نو په دې ځای کې بیا شروطو ته ګوري او بیا موانعو ته ګوري. ورسېدی په دې مسله باندې که نه، نو تکفیر دا مسله اهمه مسله ده او دا ښه جوره یاده کوي او بیا بیان کوي ملګرو ته، نورو مؤمنانو ته. ځکه چې نن سبا دا فتنه دا عام شوې ده او بس چې یو څو خبرې یادې کړي هغه بل مسلمان ته کوي، بلکې جاهل سړی به لګي. لکه زموږ د پښتنو جاهلانو عوام چې کوم دي هغوی دا خبرې، یاره د پلاني نه هندو ښه دی او پلانې لکه هندو دی او دا پلانې سیک او دا پلانې یهودي، دا وړې خبرې دي. مخکې حدیث تېر شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې دا سړی د دې خبرې حقدار نه دی، دا په ده باندې راواپس شو. نو په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی. الله دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.